د غرونو په غېږ کې یوه لویه شنه دره پرته وه. هملته په یوه کوچني کاږه کور کې د خالد په نوم یو ځوان اوسېده. خالد یو شپونکی و. د خپل مالک لخوا ورکړل شوي څو وزې یې څرولې او همدا یې د ژوند ورځنۍ چارې وې. د هغه ژوند ډېر ساده و. سهار وختي له وزو سره واته، ټوله ورځ به یې په غرونو کې وزو ته واښه ورکول، د چینې به یې اوبه ورکولې او ماښام یې بېرته په امن کې راګرځولې. همدا یې ورځنی عادت جوړ شوی و. خو د دې ساده ژوند تر شا د خالد یو ځانګړی روحاني نړۍ هم وه. کله چې به یوازې و، د هغه پر شونډو به تل د الله ذکر روان و. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. همدا کلمې به یې د یوازیتوب ملګرې وې. د طبیعت لویوالي ته به یې کتل او د خپل خالق عظمت به یې احساساوه. د مازدیګر د لمانځه پر وخت به یې د کومې ډبرې په سر ودرېد او په لمانځه کې به ډوب شو. که څه هم قیمتي جاینماز یې نه درلود، خو د هغه په لمانځه کې ډېر اخلاص او عاجزي او تمرکز و. هغه په زړه باور درلود چې دا غرونه، اسمان او شنه څړځایونه ټول هغه رب پیدا کړي دي او ټول هغه هر څه ویني. د خالد په وزو کې یوه وزه ځانګړې وه، سپینه لکه واوره، نرمه لکه وریښمینه او ډېره ښکلې وه. معصومې سترګې یې لرلې. خالد هغې ته برګۍ نوم ورکړی و. برګۍ یوازې یوه وزه نه وه، بلکې د خالد ملګرې هم وه. کله چې به خالد ستړی شو او د ونې تر سیوري لاندې به کېناست، برګۍ به ورسره نږدې کېناسته. کله چې به خالد لمانځه ته ودرېد، برګۍ به چوپه چاپېره ورته ګرځېده، لکه د هغه عبادت درناوی چې کوي. خالد به له خپل لږ خوراک څخه هم هغې ته څه برخه ورکوله. د دوی ترمنځ یوه خاموشه مینه رامنځته شوې وه. یوه ورځ لکه د نورو ورځو په څېر خالد له وزو سره ووت. اسمان وریځ و او هغه د واښو په لټه کې غرونو ته ډېر لوړ ولاړ. د یوې غونډۍ په سر باندې کېناست او د الله په ذکر کې ډوب شو. دومره ډوب شو چې هېڅ یې وخت ته فکر نه و. ناڅاپه د وریځو غږ او سخت باد هغه راویښ کړ. اسمان تور شوی و او باران د ورېدو په حال کې و. هغه ژر وزې سره راټولې کړې، خو چې شمېر یې کړې زړه یې ولړزېد. برګۍ پکې نه وه. هغه په لوړ غږ چغې وهلې، برګۍ، برګۍ، خو یوازې د غرونو انګازې یې اورېدې. په یوه شېبه کې د هغه ارامه نړۍ ګډه وډه شوه. لمر لویدیځ ته ټیټېده او له تیارو سره د خالد ویره زیاتېده. باد او باران هر څه مبهم کړي وو. هغه لکه لیونی له یو غر نه بل ته، له یوه بوټي نه بل ته ګرځېده او برګۍ یې لټوله. غږ یې نری کېده خو نه درېده. شپه راورسېده. هغه دره چې د ورځې ورته لکه جنت ښکارېده، اوس ورته ویرونکې وه. د ځنګلي حیواناتو غږونو یې ویره نوره هم زیاته کړې وه. په پای کې د ډېرې ستړیا له امله ولوېد. پښې نور نه شوې خوځېدلی، خو له بدني درد نه ډېر د هغه زړه دردېده. داسې یې احساس کاوه لکه په دې لویه نړۍ کې چې یوازې پاتې شوی وي. هغه برګۍ لکه خپل اولاد مینه ورکوله. اوس یې په زړه کې پوښتنې وې. آیا کوم لیوه به خو به نه وي خوړلې؟ که لاره یې ورکه کړې وي او کوم کندې ته لوېدلی وي؟ په پای کې له ټولو هیلو نه مایوس، مات او ستړی خپل کور ته ستون شو. وزې راغلې، خو د برګۍ نه شتون یې په زړه باندې و. هغه په یوه کونج کې کېناست، ان د ژړا توان یې هم نه درلود. په دې سخت حالت کې یې خپل ژوند ته فکر وکړ. زه خو د الله عبادت کوم، ذکر یې کوم، نو ولې دا زما سره وشول؟ هغه خپلو کوچنیو تېروتنو ته متوجه شو. ښایي کله ناکله یې کار کې سستي کړې وي یا بې پروا شوی وي. هغه فکر وکړ چې شاید همدا کوچني ګناهونه د الله د ناخوښۍ سبب شوي وي. دې احساس په زړه کې ژورې پښیماني پیدا کړه. پوه شو چې دا ازموینه د خپل ځان یې کمزوری او د الله محتاج احساس کړ. خو همدا مات زړه هغه ته ځواک ورکړ د خپل رب مخې ته ودرېږي. هغه اودس وکړ اوبو سره او داسې احساس یې کاوه لکه ګناهونه چې پاکېږي. بیا لمانځه ته ودرېد. دا عادي لمونځ نه و، دا د یوه مات زړه بنده د خپل رب مخې ته تسلیمېدل و. کله چې وویل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنې یوازې ستا عبادت کوو او یوازې له تا مرسته غواړو، غږ یې بند شو. هغه دا ځل دا خبره په رښتیا د زړه نه احساسوله. د لمانځه وروسته یې سجده وکړه. په سجده کې یې ژړا پیل شوه. په ساده صادقانه ژبه یې دعا وکړه. ای زما ربه، ای ډېر مهربانه، زه یو ګناهګار بنده یم، ما وبخه. ای الله، زه برګۍ سره ستا لپاره مینه کوم، ځکه هغه ستا مخلوق ده. هغه زما یوازینۍ ملګرې وه. که ژوندۍ وي بېرته یې راوګرځوه
او که دا ازموینه ده ماته صبر راکړه. هغه ټوله شپه ویښه تېره کړه، زړه یې سپک شو ځکه خپل درد یې الله ته وسپاره. سهار شو، هغه د کور مخې ته کېناست. ناڅاپه یې د غر له سر نه یو سپین ټکی ولید چې ښکته راځي. لومړی یې باور ونه کړ، خو چې ښه یې وکتل هغه برګۍ وه. برګۍ راورسېده، سالمه او خوشحاله د خالد پر پښو ور ولګېده. خالد هغه ټینګه ونیوله او دا ځل یې د خوشحالۍ او شکر اوښکې توی کړې. هغه سمدستي سجده وکړه او ویې ویل الحمدلله الحمدلله. هغه پوه شو چې دا عادي پیښه نه وه، دا د هغه د اخلاص دعا ځواب دی. د دې وروسته د خالد ژوند بدل شو. هغه لا هم شپون و، خو زړه یې د الله په مینه کې ډک و. هغه اوس د ټولو لپاره دعا کوله. هغه پوه شو چې د الله مینه تر ټولو لوی نعمت دی، ځکه څوک چې الله ورسره وي هغه بل څه ته اړتیا نه لري. ګرانو ورونو او خویندو، زموږ په ژوند کې هم داسې سخت وختونه راځي. کله چې هر څه تیاره ښکاري باید ناامیده نه شو، بلکې الله ته ور وګرځو. دا کیسه موږ ته ښیي چې صادقانه دعا او پښیماني هیڅکله ضایع کیږي نه. راځئ داسې ژوند جوړ کړو چې زموږ تر ټولو لوی هدف د الله مینه ترلاسه کول وي، ځکه څوک چې د الله مینه ترلاسه کړي هغه په دنیا او آخرت کې بریالي دي. ای الله، موږ ته خپله رښتینې مینه راکړه او موږ ته داسې عملونه را په برخه کړه چې ستا د مینې وړ وګرځي. آمین.